د دغه وجه نه دوه قسمه روایت راځي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته څوک فرمایي متى الساعه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، قیامت څه وخت ده؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته اذا وصل الامر الى غیر اهله فاتجر الساعه، چې کارونه نه اهل خلکو ته وسپارل شو نو نور انتظار د قیامت کوه. چې د وخت پاچا نه اهل شو، د وخت قاضي نه اهل شو، د وخت مفتی نه اهل شو، د وخت پیر نه اهل شو، د وخت د جماعت امام نه اهل شو، د کلی ملک نه اهل شو، نور ته انتظار د قیامت کوه. بیا پوښتنه کېږي نه اهلیت په څه شي راځي؟ چې کارونه نه اهل ته وسپارل شو نور ځای چې قیامت راځي نه اهلیت په څه شي راځي؟ وایي بیا په علمي، چې د وخت پاچا عالم نه و، د وخت قاضي عالم نه و، د وخت مفتي عالم نه و، د وخت پیر عالم نه و، د جماعت امام عالم نه و، د کلي مشر عالم نه و، دا ټول نه اهل دي، دنیا ذاتي نور ړنګېږي. ولې حدیث مبارک د علماو په باب کې راځي چې دا علماو ورکېږي، خدای پاک دې نه ورکوي. او بیا به داسې وخت راشي چې خلک به خپل مشران جاهلان کړي، پیر به وي جاهل. خدای پاک هم دې امتحان وساتي. دا بله شپه لاړو موږ ته خو دا خلکو موږ به په ډوډۍ حمل کړو، ډوډۍ ته مو غواړي، خو هلته موږ لږ لږ کله مجلس کوو، پیري و مریدي خبره شوه نو ما ته پوښتنې شروع شوې، فلانکۍ علاقه کې یو پیر ده، د موږ د دغه علاقې خلک وایي روان دي. مخکې ښه خلک وو، لمونځونه یې کړه، اوس یې لمونځونه پرېښو. مخکې چرسیان نه وو، اوس یې چرسونه شروع کړه. مخکې د پلار قدر کو، اوس پلار په کور کې وایي پلار یې راته ویل یو لرګی ما یې کوي ځان سره، یو د زوی مې کوي، په ورځ کې یو لرګي سره اخلو سره ویم. ولې د فلانکي پیر نه یې بیعت کړی، هغه ورته اوس موضوع ته ځکه ضرورت نشته. هغه ورته وایي دنیا ګټئ نیمه د ما نیمه د تا. چرس وایي ذموار مو زه یم، جنت ته به زه بیایم. العیاذ بالله العیاذ بالله العیاذ بالله. دلته وایي په د علاقه کې د خلکو وطن ده، یو کوټه یې دغه پیر ته ځان ته منتخب کړي، څوک نه ور پرېږدي، مېلمانه نه پکې پرېږدي. د پیر صاحب دی ظالم وایي راغلی و په کوټه کې ناست، د خپل مریدان اوس په دغه دوکه کوي، اسمان طرف ته وګوري چې د امام مریدان مه ځوروه. الحیاذ وایي زه خدای ته دا خبرې کوم، د الله سره خبرې کوم چې د امام په مریدانو کار مه لره. پیر هغه خر ده، هغه ګمراه ده، خو د عوام څومره ګمراه شوه. فضلوا واضلوا، چې داسې نه اهله خلک مشران شو، دا هم ګمراه ده، بل به هم ګمراه کوي. د عوام ولې دومره بې عقلان دي په دغه نه پوهېږي؟ خو وجه دا ده چې دې د علم سره تعلق نشته. که نه چې عالم دې سره څوک ناسته ولاړه وکړي یقین د الله عبادت کو تر مرګ پورې رسول الله ته الله ویي. رسول الله د عبادت نه نه دفاع چې په ولاړ یې لمونځ نشي کړی، په ناست یې وکړه، چې په ناست یې نشي کړی، په پروت یې وکړه، خو لمونځ به نه پرېږدي، عبادت به نه پرېږدي. هغه رسول الله ویي څوک چې بغیر د عذر نه یو لمونځ قضا کړي، دا به په قیامت کې د فرعون، د حامان، د قارون، د ابی د دغه کافرانو سره راپورته کېږي او هغسې سزا به خدای پاک ورکوي. او پیر صاحب ورته وایي چې منظور ته ذاتي حاجت نشته. که موږ داسې خیال وکړو علم ورک ته نشته نه